دوستانو سلامونه. که غواړئ چې خپل فیسبوک پاڼه کې مو اډمین اضافه کړئ، هغه لپاره تاسې خپل فیسبوک پاڼه خلاصه کړئ او بیا دې ځای نه سیټینګز ته تاسې لاړ شئ. سیټینګز ته چې لاړئ تاسې دلته به د پیج سیټ اپ په نامه باندې آپشن پیدا کړئ، کلیک به پرې وکړئ. نو تاسې به پیج اکسس باندې کلیک وکړئ. دلته تاسې په دغه لومړي سر کې پیج نه پیپل وذ فیسبوک اکسس، هغه نفر چې ستاسې هغه ته رسیدګي لري یا لاسرسی لري هغه، نو دلته فعلا ګوري یو دانه دی. نو زه غواړم کله چې تاسې دغه هغه ورته واک ورته سپارئ اډمین ته، نو دې سره هغه کولی شي دا خبره هم په پام کې یا په نظر کې وي یا په یاد مو وي چې هغه بیا کولی شي چې ستاسې صفحې نه چې تاسې جوړه کړې ده تاسې هم لرې کړي. نو یو اجازه هم خیر غواړي، خو بیا هم کولی شي چې تاسې کله چې هغه نفر اډمین کوئ نو هغه تاسې هم خپلې صفحې نه لرې کړي. نو هغه لپاره به تاسې په اډ نیو باندې کلیک وکړئ. اډ نیو باندې چې مو کلیک وکړئ بیا به په نیکسټ کلیک وکړئ. نیکسټ باندې کلیک کول نه وروسته دلته سرچ بای نیم او یوزر نیم، نو دلته هر نفر چې تاسې غوښته چې اوس فلانی هغه که تاسې سره په آی ډي کې ملګری یا نه وي، نو تاسې کولی شئ هماغه بشپړ نوم به یې دلته ولیکئ. نوم چې مو ورته ولیکه، مثلا زه غواړم دې نفر ته خپل د فیسبوک پاڼې واک ورکړم، نو دلته تاسې لیدلی شئ همغه نفر باندې اوس مثلا دا نفر دی، زه به پرې کلیک دې باندې به کلیک چې وکړې، نو کله چې مو په همغه نفر کوم چې تاسې غواړئ چې هغه ته تاسې خپل د فیسبوک واک ورکړئ یا اډمین یې کړئ، نو هغه باندې چې مو کلیک وکړه دې نه وروسته به دلته دغه آپشن چې تاسې یې نه allow this person to also have full control، نو په دې چې مو کلیک وکړه بیا به په give access باندې کلیک وکړئ. دې سره به ستاسې په آی ډي کې ستاسې وبخښئ ستاسې په فیسبوک پاڼه کې دغه یو بل هغه به هم اضافه شي.